ډیر کلونه کیږي یا ډیر وخت کیږي چې د بنده حقونه را باندې دي، پورونه را باندې دي، او زه کوشش د دې کوم چې ادا یې کړم خو نه ادا کیږي. اوس ډیر متحیر یم، څه پیښه ده په ما کې، کومه ګناه ده چې دا ورځ تر بلې مې پور ډېرېږي او کمیږي نه؟ په ما کې څه خبره ده چې دا زما کارونه نور مخته نه ځي او نور هم په مرضو او په مشکلاتو باندې لګیا یم. بله ورځ که ستاسو چیرې یاد دي د دې ځای په باب کې موږ ته دا خبره تېره کړل، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، هغه وخت را یاد کړئ چې حضرت ابراهیم علیه السلام باندې الله پاک ابتلا وکړله په کلماتو باندې. هغه کلماتو کې اختلاف و. دا د رب العالمین ابتلا او امتحان دا خاص تر دې پورې نه ده چې یو سړی به ګناهکاره وي، بد کرداره به وي، بد اخلاقه به وي، نو رب به ورته عذاب ورکوي، رب به د بنده پورونه پر باندې کوي، رب یې په ابتلا او په امتحان کې اخله کوي. یا داسې نه ده، بلکې چې څومره رب ته قبولي کېدلې هغومره به مشکلات در باندې راځي، څومره چې رب ته نږدې کېدلې هغومره به د مشکلاتو سره مخ کېږي، څومره چې د رب مینه ډېرېدل هغومره به مشکلات درته ډېرېږي. دا د صحیح حدیث مضمون دی، دا د صحیح احادیثو ته ثابته ده. په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې رب العالمین څومره غټې ابتلاوې وکړلې. دا په دې خاطر باندې چې ابراهیم علیه السلام العیاذ بالله ګناهکاره و؟ نه، دا په دې خاطر باندې چې ابراهیم علیه السلام په ابتلاو کې کامیاب راوستی او یو کمالدار او یو لوی امام رب العالمین ځنې جوړوي. او دې خبرې ته اشاره دې کړې ده، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. د ربه ترجمه دا ده، دا په اسماء الحسنا کې د رب العالمین اسم دی او صفت او نوم یې دی. هلته په ترجمه دا ده ربوبیت ته په ورو ورو په قرار دی شي ته کمال ورکول راغټول. نو په ډېرو ابتلا او امتحانو کې راولي، بیا یو لوی ولی الله ځنې جوړ کړي. په ډېرو امتحاناتو مشکلاتو کې راولي، خپل نبي ځنې جوړ کړي. په هغه تېره سوې زمانه کې د ابراهیم علیه السلام چې په دومره مشکلاتو کې راوستی، څومره لوی نبي یې ځنې جوړ کړي. د اولو العزم انبیاو څخه یې شمار کړي. ابراهیم علیه السلام باندې اوله ابتلا د رب العالمین دا وه چې اور ته یې واچوئ. نمرود سره دشمنی رالل، نمرود ورته اور تیار کړي. ابراهیم علی نبینا علیهم الصلاة والتسلیمات اور ته ولیدی. بیا د رب د طرفه پر اور امر وسو، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراهیم. د رب د طرفه اور ته دا امر وسو چې ابراهیم علیه السلام ته به ضرر نه رسوي. د دې ابتلا نه وروسته حضرت ابراهیم علیه السلام دته دا ابتلا متوجه سو چې رب ورته د خپل اصلي ټاټوبې څخه د خپل اصلي وطن څخه به نور هجرت کوي. جیبه حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل اصلي وطن څخه هجرت شروع کړي، شام ته ولاړی. په شام کې لا وخت ډیر نه و تېر کړی چې بیا د رب العالمین بل ابتلا او امتحان ورته راغی. رب کائنات ورته وویل چې ته به نور ځې بل ځای به اړی. د هغه ځای څخه حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت جبریل علیه السلام د مخه دی، حضرت ابراهیم علیه السلام په پسې دی، او د ابراهیم علیه السلام سره خپل بچی دتی بچی حضرت اسماعیل علیه السلام او هاجره بیبي ورسره ده. مخې ته روان یو ځای شنګیا راسي. ابراهیم علیه السلام دا سوچ کی دې وطن کې به زه واړوم. جبریل امین ورته فرمایي دا وطن هغه وطن نه دی چې رب راته امر کړی چې په دې وطن کې واړوم. روان دي یو وخت هغه ځای ته راورسېدل چې اوس مکه مکرمه ده او یو ریګستان دی، تور دښتې بیابان دی، نه پکې شنګیا سته، نه پکې انسانان ډېر سته، نه پکې هېڅ شی سته. دې ځای ته راورسېدل. دې ځای ته چې راورسېدل د رب العالمین امر دلته وسو چې دا ځای ستاسې د میشتوب دی، چې تاسې به دلته میشت کېږئ او دلته به اوسېږئ. هغه ځای هغه د رب العالمین لوی دوست حضرت ابراهیم خلیل الله لقب یې لا دوست الله دی. هغه په دې ریګستان کې په دې سره ټک ګرمۍ کې چې د مکې مکرمې ګرمي ده، تاسو ته معلومه ده، په دې ریګستان کې وغورځوئ او دا ورته وویل چې دلته به ته اوسېږې. د دلته چې کله د اوسېدل شروع کړه بیا هم ابتلا او امتحان د رب د نه دي پوره سوي. الله رب الجلال ورته دا وحی وکړلې چې نور به ته ځې او دا کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام به پرېږدې او هاجره بیبي به پرېږدې، نور به ته د دې ځایه ځې. حضرت ابراهیم علیه السلام د دې ځایه روان سو. چې کله روان سو هاجره بیبي په پسې ده، یو ورته ووایي
ته دلته موږ چاته پرېږدې په دې دښتو تیورو بیابان کې موږ چاته پرېږدې بیا ورته ووایي بیا ورپسې ده آخر کې ورته وایي دا ستا ته د رب العالمین د خوا ته دا امر سوی دی ابراهیم علیه السلام غږ نه ورته کوي هاجره بیبي پوه شول رالل چې رالل چې ګوري تور دښتې بیابان دی پر کوچني باندې هم تنده راله پر دې باندې هم تنده رالل نو یې پلراسې د صفا غر دی یو غر دی د صفا غونډۍ ته پورته سي او بیا د مروه غونډۍ ته پورته سي د تندې حالات چیړي چې یو څوک به یو ځای به شنګیا ووینم یو بني ادم به ووینم یو څوک به مې امداد وکړي یو څوک به راته اوبه راوړي چې کله وواره پورته سول د وواره څخه راندې چې راغلل حضرت جبریل علیه السلام رب العالمین راواستوي او بیا یې هغه چینه د زمزم جوړه کړل چینه روانه سول لا هم د ابراهیم علیه السلام ابتلا او امتحان نه دی پوره سوی دا د رب العالمین دوستي ته رسي بیا ورته وایي چې تاسې کعبه خانه جوړه کړئ حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د کعبه خانې بنیاد را پورته کړي کعبه خانه یې جوړه کړل لا هم د ابراهیم علیه السلام ابتلا او امتحان نه دی پوره بیا د رب د طرفه ورته امر کېږي چې زوی حلال کړه د زوی حلالېدو ته هم تیار شو یعنی دا د ابراهیم علیه السلام چې خلیل الله دی الله رب ذوالجلال دا دومره کمالاتو ته چې ورسوي دومره امتحانات هم په وکړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کسانان چې ډېر غمونه ورته رسیږي او ډېر مشکلات ورته رسیږي که دا سړی د دې غمو او د دې مشکلاتو په خوند خبر سي او په فیضاتو په لوړو مرتبو په جنت کې خبر سي وایي دا سړی به خوښه وګڼي چې کاشکې زما غوښې په دې غچي جلا سي کاشکې پر ما دونه نور تکلیفونه هم راسي او کاشکې زه د رب العالمین د نورو رحمتو هم ښکار سم زما عزیزانو هر وخت رب العالمین چې په یو انسان ابتلا کوي دا د ګناه په خاطر نه وي دا د بلې ملامتیا په خاطر نه وي بلکې د کمال ته د رسیدلو په خاطر وي یو قسم ابتلا وي چې ته په ښه حالت کې خو به خود خدای ته سجدې کوې عبادت به کوې ستا هغه وخت د قبولیت وخت دی چې ته په حالت د اغتراب کې وې په حالت د غربت و مسکنت کې وې بیا رب ته متوجه سوې او بیا دې د رب العالمین خوا ته توجه ډېره کړل او بیا دې د رب مینه ډېره کړل بیا په تا کې کمالات راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمائی صحیح حدیث پر دې را نقل کړی دی حضرت سعد صاحب راوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا پوښتنه وکړل ایو الناس اشد بلاء پر کومو خلکو باندې ډېر مشکلات او ډېرې بلاوې راځي ډېر مرضونه او ډېر غمونه پر کومو خلکو باندې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي پر انبیاو باندې راځي او وروسته فالامثل فالامثل هغه کسانان چې ډېره تقوا او ډېر پرهیز کې ډېر به د خدای په ابتلا او په امتحان کې ډېر راځي نو مقصد دا دی دا د ډېر ابتلا او د امتحان راتګ دا سبب د دې نه دی چې سړی نا امیده سي ابتلا او امتحان خپل وخت لري یو وخت بیا داسې وخت هم راغی چې حضرت ابراهیم علیه السلام ډېر جایداد ډېر مال درلودی خدا رب العالمین په ابتلا او په امتحان کې کامیاب وسو او د رب العالمین چې کم ابتلا او امتحان پر راوستلی او په هغه کې کمالدار وسو نو داسې هر انسان هر بنده چې کله رب ته ځان غواړي چې رب ته ځان تسلیم کم نو د تسلیمۍ مخکې الله پاک ابتلا پکې اب الله تعالی امتحانات پکې الله تعالی هڅوي دې ته مسکنت او غربت په پراولي ځکه په شان کې خو هر سړی د الله عبادت کوي تکړه انسان هغه دی چې په مرض کې د خدای عبادت وکړي چې په غم کې وکړي چې په مسکنت کې وکړي نو مقصد دا دی چې دا غم راتل مشکلات راتلل د هر وخت دې څه نه وي چې پلانکی سړی ګناهکاره دی داسې هم صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم ځای چې رب العالمین یو چاته وضع کړی چې زما بنده به د جنت دې مقام ته رسیږي هغه سړی دونه اعمال ونه کړي په اعمالو باندې ونه رسیږي رب العالمین ور باندې تکالیف راولي رب العالمین ور باندې مشکلات راولي رب العالمین د هغه تکالیف او د مشکلاتو په عوض کې ثوابونه ورکړي هغه ځای ته رسوي نو خبره دا ده چې د الله پاک هر ابتلا او امتحان ته به سړی ځیر وي دا چې ته آیاتونه وایه
هغه چې د رزق د پراخۍ دپاره آیاتونه وایه دا چې درته نورو علماو چمونه در ښولې چې دا وکړه رزق به دې ډېر شي دا به وکړه رزق به دې ډېر شي هغه خو بندګي کوشش دی هغه خو به کوې د دې نه علاوه به نور کار نه په لرې د رب العالمین نظام دی ته به په راضي کوشش به کمال کوشش د دې کوې چې د رب العالمین در سره راضي شي